د امریکا او طالبانو تازه جنجال دا چې څه شی ویډیو تر پای را سره وګورئ. سلام ستړي مشئ. متحده ایالاتو د جمعې په ورځ مارچ 25 وروسته له هغې په قطر کې د طالبانو له مقاماتو سره خپلې لیدنې کتنې ناڅاپه لغوه کړې چې طالبانو نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. ټاکل شوې وه چې د متحده ایالاتو او طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې د عمده اقتصادي مسایلو په اړه سره خبرې اترې وکړي. د دغو خبرو لغوه کول د متحده ایالاتو له لوري لومړنۍ جدي نښانه ده چې طالبانو د بشري حقونو په اړه په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. دا عمل کیدای شي د طالبانو له حکومت سره د همکارۍ په لور د نړیوالې ټولنې پر تعامل مستقیما اغیزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د طالبانو د حکومت یو شمېر مشران د متحده ایالاتو تر بندیزونو لاندې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان د ریوټرز اژانس ته وویل د هغوی تصمیم عمیقا ناهیلي کوونکی او د درک وړ نه دی او د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې سره د هغوی د ژمنو خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې متحده ایالاتو د طالبانو سره خپل یو شمېر تعاملات او د دې جملې څخه هغه ناستې چې د مخه په دوحه کې پروګرام شوي وي لغوه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو ویان روښانه کړي چې دې تصمیم ته موږ په خپل تعامل کې د یو بیرته تګ بالقوه عطف ټکي په توګه ګورو. دې موضوع سره درې باخبره منابع د ریوټرز اژانس ته ویلي چې ټاکل شوې وه د متحده ایالاتو او د طالبانو د حکومت ترمنځ د لیدنو کتنو لړۍ د شنبې او یکشنبې په ورځو په دوحه کې د یوې غونډې په څنډه کې وشي. خو دا چې طالبانو د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورنه کړه دا خبرې هم لغوه شوې. په هر حال تاسو زموږ د دغه ویډیو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.